خوند لري نه بوی او نه رنګ. دا اوبه دي چې د مځکې 80% سطحه یې پوښلې ده. ان زموږ د وجود 80% حصه هم له دې اوبو څخه جوړه ده. دا د اوبو برکت دی چې دلته ژوند شونی دی. مګر د لمریز نظام په نورو برخو کې مایع اوبه تر ډېره ناشونې وي چې پیدا دي سي. خو زموږ سیاره څنګه په دونه زیاته اندازه اوبه لري او له کومې راغلي دي؟ تاسې به شاید خامخا پوهیږئ چې د اوبو هر مالیکول له 2 هایدروجن او 1 اکسیجن څخه جوړ دی. کومې اوبه چې تاسې څښئ یا ځان په پریولئ دا له نږدې ویالې نه دي راغلي. هر اټوم یې د کائنات له کنجونو راغلی دی. هایدروجن په دې ټولو کې ډېر زوړ عنصر دی چې د کائنات د پیدایښت یعنې د بیګ بنګ له پیښې څخه څو دقیقې وروسته راپیدا شوی دی. د اوبو دوهم عنصر اکسیجن بیا سلګونه میلیونه کاله وروسته د ستورو د جوړښت په دوران کې جوړ شوی دی. ستوري او سیارې د سلګونه میلیونه کلونو په اوږدو کې د کائناتي وریځو او غبار څخه جوړ شوي دي. په همدې کائناتي وریځو کې د هایدروجن او اکسیجن اټومونه سره یو ځای په ډېرېدو سوي وه. په کائنات کې تر نورو ډېرو عناصرو ډېر همدا اکسیجن او هایدروجن خورا پرېمانه دي. د میلیونونو کلونو په اوږدو کې دغه دوه د تعامل وړ اټومونه یو له بل سره ولګېدل چې په نتیجه کې H2O یا اوبه جوړې کړې. د اوبو دغه تازه مالیکولونه اول د هغه کائناتي وریځو او غبار سره ګډ وله چې زموږ د لمر په ګډون ټول مریض نظام ځینې جوړ شوی دی. د اوبو مالیکولونه د وخت په اوږدو کې د یخي په ټوټو بدل شوي دي چې بیا نو د یخي او غبار دغه وریځې دومره غلیظې سوي چې جاذبه یې پیدا کړه. د همدې جاذبې په مټ بیا هر څه یو له بل سره ولګېدله. د دغه بهیر په نتیجه کې زموږ لمریز نظام په وجود راغلی دی. په نظري لحاظ د یو محاسبې له مخې کله چې لمریز نظام تازه جوړ شوی و په دغه وخت کې کائناتي وریځې د اوبو له دومره مالیکولونو برخمن و چې د مځکې د اوسني اوبو 3 میلیونه برابره زیاتې وې. خو تازه جوړ شوي لمر دا ټول مالیکولونه بیرته بخار او سره وپاشله. شاید د اوبو مالیکولونه د سیارې له جوړښت څخه وروسته رامنځته شوي وي. مګر یوه پوښتنه لا هم تر اوسه هیڅ نه ده ځواب شوې. مځکې ته له کومه او څومره اوبه راغلي دي؟ که یې له یوې نظریې وڅېړو مځکه چې تازه جوړه شوې وه له ځان سره یې د اوبو مالیکولونه درلودله. مګر هغه وخت د اټموسفیر د نه شتون له کبله سوځونکې تودوخې د مځکې اوبه بیرته فضا ته بخار کړي دي. مځکه هغه وخت تقریبا وچه کلکه سیاره وه. بیا چې کله سلګونه میلیونه کاله وروسته سطحه سربېرنه بیرته سړه سوه د مځکې له هستې څخه د اور غورځونکو په مټ د غازاتو ایستلو بهیر پیل سو. همدې غازاتو پر مځکه شاوخوا د اټموسفیر پوښ وغوړوئ. بیا نو اټموسفیر د اوبو د بخار مخه ونیوله. مګر اوبه بیرته څنګه پر مځکه پیدا سوې؟ ساینسپوهان تر ډېره په دې باور دي چې د مځکې ډېری اوبه د یخي او غبار د هغو لویو اسماني قندو په مټ مځکې ته بیرته راغلي چې د میلیونونو کلونو په اوږدو کې دا سیاره په بمبار سوې وه. هغه وخت د لمریز نظام فضا د کائناتي غبار او یخي له کندو ډکه وه. خو ساینسپوهانو د همدې تیوري د ننګولو لپاره د کاربنیشس کانډرایټ اسماني قندې چې د لمریز نظام د جوړښت په اوایلو کې جوړې شوي دي څېړلي دي. دغه څېړنو ښودلې ده نه یوازې دا چې د یخي او غبار څخه دغه جوړې قندې اوبه لري ترڅنګ یې د منرالونو کیمیاوي ترکیبات د مځکې د ډبرو او ګارو سره هم سمون خوري. د نظریاتو او ثبوتونو پر اساس موږ تر اوسه یوازې همدومره پوهیږو. خو موږ لا هم سل په سلو کې نه پوهیږو چې دا دومره اوبه له مځکې سره یو ځای جوړ شوي که د یوې بلې پیښې یا یو ستر ترکیب په نتیجه کې جوړ شوي دي. خو د اوبو مالیکولونه په تیره بیا عناصر د کائنات په هره برخه کې وي. هغه د غازاتو په شکل یا د اسماني قندو او ډبرو په شکل. د مځکې اټموسفیر عجبه لوی نعمت دی. که نن له منځه ولاړ سي دا ټولې اوبه به بیرته فضا ته بخار سي. خو له نیکه مرغه مځکه د لمریز نظام په طلایي مدار کې قرار لري.